دوستانو نننۍ ویډیو زمونږه ډیره په اهم موضوع باندې ده. جینکۍ د یو بل نه څنګه خوندونه اخلي او په یو بل باندې څنګه شوق پوره کوي. دغه معلومات در سره په ویډیو کې شریکه کوم چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. که چېرې تاسو زمونږ په چینل کې نوي یې او زمونږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نننۍ ویډیو زمونږ د هغو جینکو په باره کې ده چې جینکۍ هم په خپلو کې مینه کوي او د یو بل نه شوق پوره کوي او خوندونه او لذت محسوسوي، لکه څنګه چې هلکان له هلک سره جنسي پرستي کوي او یو بل سره دغه غلط کار کوي. نو دغه کار لوطود دی او د لوط علیه السلام په قوم کې دغه کار موجود و چې د هلکانو سره به یې لوطود یعنی زنا کوله. نو الله پاک پرې غضب راوستو او ټول یې هلاک کړل. خو دوستانو نن سبا ډېر جینکۍ هم له داسې کارونه کوي او د یو بل سره دغه کار کوي او خپل شوق یو بل باندې پوره کوي. دوستانو دغه کار لا د پښتو په معاشره کې نشته او په بهر ملکونو کې داسې لیدل کیږي او له دغې وجه دا کیدی شي چې په کور کې ازادي وي او له یو بل نه شرم او حیا نه وي. او دغه کارونه زیات تر په بربنډو فلمونو کې لیدل کیږي چې کومې جینکۍ دغه فلمونه په موبایلونو باندې ګوري نو په مزه دی هم دغه طرف ته متوجه کیږي او اخر دغه سي کار اختیار کړي. ځینې جینکۍ ډېر په کم عمر کې دغه کار ته شوق کیږي چې د 12 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې او ځینې له 18 کالو نه واخله تر د 22 کالو پورې دغه شوق راځي او جینکۍ چې د یو بل نه خوندونه اخلي. هلکان هم د یو بل نه خپل شوق پوره کوي. نو اسلام له داسې کارونو نه منع کړی ده او له داسې کارونو کولو باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي او کله چې الله پاک ناراضه شي نو بیا هغه قوم عذاب راځي. دوستانو الله پاک دې مونږ ټول له داسې کارونو نه په خپل امان کې وساتي. نو ملګرو زمونږ هر یو ویډیو تاسو د پاره یو پیغام وي چې په هغې کې یو سبق پروت وي. نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.